طالبانو دلته روح المانی او مسئله باندې بحث کړی ده که یو چا سره حرام مال و طالبانو نو صدقه کوي به که به نسب ده که تا سره حرام مال له چا نه دې راخیستی و نو علما وایي یا به د هغې مالک تا ته معلوم وي که معلوم وي بیرته یې ورکړه که مالک یې ده و درته معلوم بیا یې صدقه که خو نیت داسې وکړه چې الله پاکه ثواب یې هغه ته ور ورسوي دا زده کوي دا مسله پوه شولی مثلا یو حرام چا نه دې وخت کې رشوت اخیستی غلا دې کړې وه غصب کړې دې وه اوس دې ویلې چې والا دا خو مې بد کړي دي نو که هغه درته معلوم و ورکړه که درته معلوم نه و د هغه په نیت باندې صدقه که ثواب یې الله هغه ته ور دلته روح المانی او دا شامی رد المحتار کې هم ذکر کړی دی یو او یوه خبر دلته دی بل هم ذکر کوي چې هغه هم لږ نادره خبره ده اگر چې دا ډیره پیښیږي نه دی وایي که چیرې یو چا یو شی غصب کړی و یو شی چا غصب کړی و ما مثلا له ده نه د تسبیح غصب کړلې نو چې یا مې پیسې ترنه غصب کړې چې پیسې مې ترې غصب کړلې زه راجګ سوم دا پیسې مې په یو خیر کار کې استعمال کړې ما ته ثواب سته وایي و خو دې کې دی تاویل کوي وي دا هلته طالبانو چې مثلا دا پیسې مې غصب کړي وي نو ما خو دوه کارونه په ناروا مې استعمالولی سوې په روا مې استعماله که په ناروا مې استعمال کړې دوه ګناه سولې یو غصب بل په ناروا استعمال ما چې راواخیستې په خیر کې مې استعمال کړلې ما ته ثواب په دې باندې چې ما په خیر کې استعمال کړي دي ښه ده چې په شر کې مې نه دي استعمال کړي دا لږ باریکه ده دا خبر کېدی چې پرې پوه سوي